هې تا ته وایم ودرېږه تاسو هم دلته پاتې شئ امر مو پر ځای کېږي صبر وکړئ ارامه اوسئ خیر زر دلته یو ډاکټر راوغواړئ سمه ده ښاغلي ملګرو دلته یو احمده ته خو ښه زویه ښاغلی ولسمشره تاسو ښه یې محمده دننه کوم څه شته نه پوهېږم ښاغلی ولسمشره ګاز دننه ګاز شتون لري محمده د باندې غږ وکړه چې موږ له دې ځایه د باندې سمه ده ښاغلی ولسمشره خیره عاقف چیرته دی مهرباني وکړئ ښاغلی مسره عاقف او مامدو چیرته دي والله لږ مخکې زنګ ووهه د یو پلان ازوري هم راولېږه موږ څېړنه ورباندې وکړه د تقاعد شوو مامورینو ښارګوټی و د مامورینو ښارګوټی ولسمشر هلته لیدنه درلوده هغوی هم زر ورغلل خیرې زه ولې له دې خبرو نه خبر نه یم لکه چې بیا دوی په خپل سر کارونه پیل کړي دي ها ما تاسو ته زنګ ووهه ښاغلی مساره خو ستاسو موبایل بوخت و زر ځان خبر کړ څه خبره ده وروسته یې راپور ماته راوړه سمه ده امرم پر ځای کېږي ښې اړخ نه ملګريه سمه ده ملګريه مهرباني وکړه عاقف وروره ما ته یې راکړه تاسې چېرته یې عاقفه زه له هر څه نه خبر شوم موږ سیمې ته ور روان یو سمه ده چې ورسېدی ما ته زنګ ووهئ سمه ده اړیکه نیسو ښاغلی مساره راورسېدو ملګريه لږه لاره پاتې ده ولې ناراضي دا خلک څه شوه دې خوا ته وګورئ غږ مې نه اورئ ولسمشر چیرته دی دننه ده سمه ده ملګريه دلته کومه ستونزه شته ښاغلیه تاسو ښه یئ ملګريه مرسته راوغواړه زر کوئ دلته راشئ هلئ امبولانس راوغواړئ امبولانس ښاغلی ولسمشر تاسې ښه یئ ښاغلیه زه ښه یم دوی له دې ځای وباسئ لومړی تاسې وباسو ښاغلیه نه داسې نه کېږي زر کوه ته ښاغلی ولسمشر وباسه عاقفه سمه ده مامور هلئ زر کوئ ملګرو زر کوئ کښېنئ ښاغلیه تاسې ښه یئ ملګرو مرسته وکئ هلئ ملګرو زر کوئ امبولانس راوغواړئ زه اوس ښاغلي ولسمشر ته ورځم که کوم څه وشول ما ته خبر راکئ په سترګو ښاغلیه هلئ زر کوئ ووایه عاطفه کوم څه دې پیدا کړل وروره دغه ځای راز مې پیدا کړ د طبیعي ګازو نلونو یعنې کېدای سي هغه ځای نه یې زهرجن ګازونه تېر کړي وي دا ته څه وایې زهرجن ګاز دی هو وروره کوروا ده عاطفه کوروا ده
شاوخوا مو کوم څه ولیدل او کنه زموږ مدیر یو کس پسې ورغی څاري تاسې ښه یې تاسو ښه ښاغلیا څه شوي ملګریا عاطف وویل کېدای شي زهرجن ګازي تیر کړي وي ښه نو هله ملګری میرمن دې رانه واخیسته خو اولادونه مې رانه نشه اخیستلی ارزو هو څنګه مې دې چې مېرمنه ووژله تاسې ټول هم هغسې وژنم ان له هغې نه مو بتره وم ته څنګه داسې زناوره شوې څنګه دې زما میرمن ووژله که ډېر ورته اندېښمنې چې در بېخه یم کېدای شي خوښ دې شي که څنګه دا ته څه وایې رزلې ما ته وګوره رزلې ښځې پام کوه چې د مور نوم مې په خوله وانخلي هلی زر کوئ چېرته وئ ها نه اوس به ستاسو زړه په تنګ شوی وي داسې نشه کولی یو څه درښایم چې خوند واخلئ نه ته رزیله یې احمقې ډېره احمقه کاشکې چې د جوارو پلی هم وای داسې کار نشي کولی نشي کولی په هر حال نه نه ما ورګورې اولادونو رزیلانو تاسې څه کوئ شرفانو تسلیم شئ تاسې په خپله ودرېږئ که نه دا ځای الوزوم د طبیعي ګازو په نلونو کې مو بم تړلی که چاودنه وکړي ټوله سیمه به له خاورو سره یوه شي ودرېږه سمه ده ارامه اوسئ ارامه اوسئ پام کوئ چې کوم لیونتوبه نه کوئ سمه ده موږ خپلې وسلې غورځوو دې خوا راشه رزیله سیمه هوا ته الوزوې ها اوس به له تاسې سره ګورم دا چې څوک څوک الوزوي وبه یې ګورې مخکې شه سیمه هوا ته الوزوي مخکې شه ما ورګورې سترګې مو پټې کوئ پټې کوئ ولې سترګې پټې کې نجیبه پرېږده چې ویې ګوري کېدای شي خپلې مور پسې خفه شوي وي ورور مې خوشې که هغه ده وګوره د موټر منځ کې ده لږ وروسته هوا ته الوزي البته ته باید هغه وخت هلته وای نجیبه خو قسمت هم دا وکنه اجل راغلی و هغه بند کړه رزیلې زناورې ښځې بې وجدانې ما ورګورې اولادونو ارزو قسم کوم د دې کار حساب درنه اخلم وګورئ دا ډېره جالبه صحنه ده دا دی کلي ته ووي ښه نو افسوس په هندرې مېرمنې خوشې مې که رزیلې خوشې که
د دې هر څه حساب درنه اخلم د دې کارونو حساب به یو یو راکوې به ولې نه هرومرو ډاډه یم چې ته به هم حساب رانه غواړې تاسې خوښئ هلکانو ښه یو ښاغلي تاسې خوښئ که نه ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ ښه یم مننه ښه شوه چې په خیر تېر شو ښاغلي تاسې ښه یئ ښه یم هلکانو اندېښنه مه کوئ حالت یې څنګه دی اوس ښه ده ښاغلیه هر ډول مرسته ورسره به کوئ امرم پر ځای کیږي تاسې ښه ښاغلیه بریدګر مو ونیوه ښاغلی کوم بریدګر نه و غوښتله چې ستاسې پام بلې خواته واړوي د طبیعي ګازو نلو کې زهرجن ګازونه خپاره کړي وو ښاغلیه موږ هغه رذیلان ونیول ژوندي اوسئ هلکانو په سم وخت کې راورسېدلی هغه د ښاغلی مسارم راغی شفا دې وي ښاغلی ولسمشره ژوندی اوسئ ښاغلی ما سره ستا کسان د خیر اوسې موږ یې وژغورلو په هغوی چې هر څومره وویاړې بیا هم کمه ده هغوی همداسې دي ښاغلیه ځینې وختونه داسې کار کوي چې له ویاړه مو سترګې پټېږي ځینې وختونه داسې کار کوي چې له ډېرې غوسې نه ورته نشو کتلی دا موضوع تاسې په خپله وڅېړئ هېوادوال په دې اړه پوه نه شي نه غواړم د ټاکنو په وخت کې د خلکو روحیه کمزوري شي اندېښنه مه کوئ ښاغلیه زه یې په خپله حلوم زموږ مدیر هم یو څه لاسه راوړي دي مهمه موضوع ده ښاغلیه تاسې هغه موضوع هم وڅېړئ سمه ده ولې نه مونږ ته لږه اجازه راکولی شئ ملګرو سره مې یوه موضوع غواړم شریکه کړم ښاغلی ولسمشره اجازه ده ښاغلیه مهرباني وکړئ بیا هم مننه هیله کوم پلاره اوس موږ سره څه کوي دا لیونی موږ اوس وژني زه ډېر ډارېږم پلاره مه ډارېږه نوربانو مه ډارېږه عاقف دی اوس راځي او موږ ژغوري صبر وکړئ اولادونو وزغمئ یو ځل له تاسې نه پوښتنه کوم ملګرو پیکاس تاسو نیولی دی ځواب راکئ پیکاس تاسې نیولی دی سمه ده په تاسو باور لرم که تاسو پیکاس نیولی وي ماته دروغ نه وایئ همداسې نه ده مامدو هغه البته ښاغلیه ګورئ عروضو زنګ وهلی و ویل یې چې نجیب او اولادونه یې ما نیولي دي تاسې څه وایئ ښاغلیه امر نجیب او اولادونه یې نیولي دي ولې ښاغلی مساره لامل یې څه دی ځکه چې عاکفه ځکه چې هغوی فکر کوي چې پیکاس موږ نیولی دی ویل یې که نجیب او اولادونه یې ژوندي غواړئ نو باید پیکاس بیرته ورته وسپارو خو پیکاس موږ سره نشته ښه نو اوس څه وکړو نجیب او اولادونه یې څنګه وژغورو یعنی نجیب عامر او اولادونه یې له ارزو سره دي همداسې ده زه نه پوهېږم چې بل کوم ډول یې ووایم یعنی هغوی وایي چې پیکاس موږ نیولی دی همداسې ده هو همداسې ده خو البته تاسې خو پیکاس نه دی نیولی که نه زه پوهېږم ښاغلیه پیکاس موږ نیولی دی خو موږ فکر نه کوو چې د نجیب عامر اولادونه به وتښتوي ښه ده ما نه مو ولې دا خبره پټه کړه یعنی هغه تاسو اجازه نه راکوله نو ځکه زه به ولې ستاسو مخه نیسم چې مجرمان ونیسئ ها که مخه مو نیسم د دې لپاره یې نیسم چې تاسې هېروئ چې یوه ډله یئ او په خپل سر کار کوئ ستاسو د دې خپل سریو سزا اوس نجیب او د هغه اولادونه ویني ستاسو دا په خپل سر کارونه کیدای شي چې د هغوی د مرګ لامل وګرځي هغه پیکاس چیرته دی ښاغلیه زه یو ځانګړی ځای لرم هلته مې ساتله زر ما هلته وربلئ السلام علیکم مینوالو په دې هیله چې ښه اوسیږي او که چیرې غواړئ د سرګر ډرامې
ټولې برخې وګوري نو زما یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کوم څه پیدا کولی شي نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ ولیکئ سرګر ډراما ټي وي یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی سرګر ډراما ټي وي. نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هره سرګر ډراما چوم په ښه کوالټي هم اپلوډ کوم. نو دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د سرګر او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ. نو هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب نوم مو دی سرګر ډراما ټي وي. نو هیله لرم چې د سره یې سبسکرایب کړئ. مننه. موږ د زورواکو او قانون ماتونکو سره معامله نه کوو. سلام، زه راغلم. وګورئ تاسو ته مې څه راوړي. دا لاسي بمونه دي. داسې به یې نیسئ، هېڅ یې مه پرېږدئ که نه چاودنه کوي. نه اولادونو نه مې لرې اوسه ارزو، اولادونو نه مې لرې اوسه. که نه څه کوې نجیبه، ما وژنې ها. هېڅ خندا نه راځي. هلئ نو دا بمونه واخلئ. مونږه رامه پرېږده، رسیلې ښځې ځه ورکه شه. د دې کار حساب به راکوې ارزو، راکوې به. پام کوئ هغه وانخلئ، پام کوئ لاس ورنوړئ، پوه شوئ. هلئ زردا واخلئ، سرزوري مې کوئ. هلئ ته څه ډول یوه شیطانه یې ها؟ ولې موږ سره داسې کوې؟ زه داسې نه وم، وروسته داسې شوم. نه پوهېږم نوربانو. هله دا واخلئ. نه سرزوري مه کوئ که نه. دا ونیسه دا ونیسه زر کوه ونیسه. پرېږده داسې مه کوه. آفرین. خدای مرسته وکړه، ماشومان خوښه کړه. هر څه چې کوې ما سره یې په کار ځو. سوار هم راځي نجیبه، اندېښنه مه کوه. لږ په تمه شه. ستا نوبت دی نوربانو. هله لاس دې خلاص که. ورکه شه. تر درې وشمارم. 1 2 پلاره او 3. نه اوس نو دا بمونه به کلک در سره ونیسئ. سمه ده؟ مه کوه. که خوشی کوي چاودنه کوي. پوه شوئ؟ ها؟ مه کوه، داسې مه کوه. بس هم دومره ول. که دا بمونه مو خوشې کړل د مور په څېر مو بم هوا ته الوزئ. ونه وایئ چې نه دي وویلې. ارزو زه هرومرو خلاصېږم، خو قسم کوم چې تا به په خپلو لاسونو مرداروم دې. نجیبه غوږونه دې راته کاڼه کړل. دعا وکړه چې پیکاس رابلې، که نه حالات مو خرابېږي. بله ښاغلی بارونه. مهرباني وکړه. نجیبه او اولادونه یې ما سره دي. څنګه مې چې تاسو سره ژمنه کړې وه پیکاس بېرته درولم. آفرین آرزو، ډېر ښه کار دې کړی دی آرزو. په ولسمشر باندې برید بریالی شو ښاغلیه. له بده مرغه بریالي نه شوه، په وروستۍ شېبه کې وژغورل شو. تاسې اندېښنه مه کوئ، موږ به یې په ټاکنو کې ختم کړو. ټاکنه زموږ وروستی فرصت دی، باید ختم شي، که نه نو له دې وروسته فکر هم نشم کولی. روحیه مو له لاسه مه ورکوئ. په دې سختو حالاتو کې ستاسې ښې رهبرۍ ته له هر څه نه ډېره اړتیا لرو ښاغلیه. پلار جانه زه دا خوشې کوم، نور یې نشم نیولی. وزغمه زویه، وزغم، ته یې کولی شې. پام کوه چې خوشې نه کړې. نوربانو ته هم لورې
پلاره ډارېږم. د بم په اړه فکر مه کوه، د بل څه په اړه فکر وکړه. زارۍ درته کوم، موږ خوشې که. هغه وخت چې دې زه وژلم غږ دې بیخي ښه و نوربانو، اوس څه وشول؟ اوس زارۍ کوې؟ ته مې هغه وخت ونه شوې وژلی که نه؟ تا زه ونه وژلم، خو زه پرته له کوم ځنډه تا وژنم، پوه شوې؟ یو وخت مې په تا څومره باور کوه، څومره ړنده ومه. ته هغه وخت ړنده نه وې نوربانو، زما هوښیاري به هسې په زاریو خوله مه ستړې کوه. دا چې دا بم به څومره ځان سره وساتې معلومه هم نه ده. قدر نه ولوېده بم چاودانه کوي، وروسته به دې د پلار د سترګو په وړاندې مړه شي، لکه د مور په څېر دی. ښه ماري، انشاءالله له دې ځای نه خلاصېږم، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. ستاسو ملګرو ولې زنګ ونه واهه؟ ملګریا هیڅ نه خوځېږي، څه خوب پې نه وي شوي؟ داسې مه وایه ملګریا، دومره زر له موږ نه خلاصېږي. راویښ شه پیکاسا، موږ راغلو. ډېره خندا لري زمريه. اوس چې څه وایم هغه خندا نه لري. هغه څه دي؟ پیکاسا له بده مرغه زموږ ولسمشر مو ونه شو وژلی. تا وژنم آکفا، قسم کوم چې تا وژنم. آخر نه آخر د مرداره وم. لومړی به وایه چې نجیب عامر صاحب یې چېرته بیولی دی. عامر صاحب دوی چېرته دي؟ نه پوهېږم، که پوه هم شم درته یې نه وایم. څېړنه داسې نه کېږي. ته څه کوې آکفه؟ غواړم پوه شم چې نجیب عامر صاحب اولادونه یې چېرته دي ښاغلی مساره. په شکنجه ورکولو سره؟ نه ښاغلیه، دا کارونه د شکنجه نه دي، ځکه داسې کوم. راته ووایه پیکاس جانه، عامر صاحب نجیب او اولادونه یې چېرته دي؟ نه پوهېږم، نه پوهېږم. خوشه یې که نو راکفه، سړی به ووژنې. اندېښنه مه کوئ ښاغلی مساره، دومره زر نه مړ کېږي. تاسو باید شکنجه مه ورکوه آکفه. که دې سړي باندې داسې فشار راوړې، د مې میاشتې د کودتا پلان به هم په ځان ومني. که چېرې کودتا یې نه وي کړي نو فکر یې هرومرو لري ښاغلی مساره. د یو کس جرم په بل چا باندې نه اړول کېږي. دا کار نه باید داسې وکړو. ډېر ډارېږم ساره، نور نه ستړی شوم، بم مې له لاسه لوېږي. پام کوه چې خوشې نه کړې، وزغمه، ته یې کولی شې. د بم په اړه فکر مه کوه، هېڅ فکر مه کوه، ته هېڅ وجدان نه لرې ارزو. ماشومانو سره څوک داسې ظلم کوي، هغوی خوشې کړه. هر څه چې کوې ما سره یې وکړه، ما سره یې وکړه. نجیبه، یا دې خوله بنده که یا هېڅ رحم نه کوم. څنګه مې دې چې ښځه ووژله هماغسې د اولادونه هم وژنم. ارزو،
مرداره هم دې راسلې البته پوه شوم نجیبه. له دې جامو سره خو ډېر بدرنګه نه شوم که نه؟ برعکس ته ډېر ښکلی شوی ښاغلیه. دا جامې تاسو سره ډېرې ښې ښکاري. څه ووایم، د قیامینې خبره مې ومنله، داسې نه چې سپک شم. خیر خدای خیر، زما مشر څومره ښکلی ښکاري. اړتیا نشته چې ووایم چې څومره ښکلی ښکاري ښاغلیه. اړتیا نه وي مې وایم نیکایه، حسن هم دا جامې دې په ما باندې په زوره واغوستلې. مه په غوسه کېږئ ښاغلیه، د فرعون مود هېڅکله نه تېرېږي. در په یاد یې کړئ چې د باچایۍ په وخت کې ټولو همدا جامې هو رښتیا نن کومه ورځ ده؟ ډېر خفه شوم مېرمن عزیزې. سمه ده، نوې جامې مو اغوستې، خو تاسې څومره زر هېر کړل مېرمن عزیزې؟ څه مو هېر کړې کایه؟ څه؟ لویه ورځ ده ښاغلیه، د مې 28مه نېټه ده. هغه پیاوړې ورځ ده چې ولسمشر مو په دار ځړولی و ښاغلیه. ته په حقه یې قیامې نیکه، په حقه یې. چمتووالی څنګه روان دی؟ هر څه سم دي ښاغلیه. زموږ نوماندانم تاسې ته په تمه دي. ستا دا لویه ډالۍ څه ده؟ موږ ته یې هم راوښیه. یو ځلې چې ووینئ ښاغلیه، دومره به مو خوښ شي، دومره به مو خوښ شي، دومره به مو. رضا زنګ وهلی، هغه موږ ته ډېر ښه خبرونه لري. مهرباني وکړه. ښاغلیه وخت ختم شو، مظهر سره تبادله کوم. کومه خاصه غوښتنه لرئ؟ ډېره خاصه غوښتنه لرم رضا جانې. امر وکړئ ښاغلی بارونه. څنګه ده چې پلان یې ولی هماغسې وکړه. وروسته څه وکړم ښاغلیه؟ وروسته هم د ټولو دښمنانو بیړۍ په اوبو کې ډوبه کړه. زما په خبره پوه شوې؟ پوه نه شوم ښاغلیه. ټول مردار کاره سو، ختمې کړه، ټوټې کړه، له منځه ویسه. ځان ښه ډاډه کړه چې یو هم درنه ژوندی پاتې نه شي. ډېر پام کوه، په خبره پوه شوې؟ که پوه شوم ښاغلیه. اورې ښه خبرونه را روان دي مېرمن عزیزې. اوس پوه شوم قیامې نیکه. خو ښاغلیه پیکاز به څنګه شي؟ په دې اورلګېدنه کې خو هغه هم سوځي. زه هم په همدې اړه فکر کوم. ښاغلیه که ستاسو اجازه وي زه مې نظر ووایم. ووایه. ګورې پیکاس یو ښه جنګي سړی دی، همدارنګه زموږ د ډلې تر ټولو زړور کس هم دی. یعنې که د عاکف نومې بلانه زموږ خلاصون هغه پورې اړه ولري نو کومه خبره نشته. د دعوا لپاره د خپل ځانه هم تېرېدلی شي ښاغلیه. په حقه یې مینک جانه، په حقه یې. مینک جان یو ښه فکر لري عرضو. زموږ لپاره د پیکاس مرګ ارزښت نه لري. عاکف به ووژنې، نجیب به ووژنې، ممدو به ووژنې، نور نو پیکاس مړه که وشمېره. ښه فکر مو کړی دی ښاغلیه. د ټاکنو د بریا لپاره دا یو ډېر ښه فکر دی ښاغلی بارونه. دا چې تا نجیب وتښتوه دا هم کم فکر نه دی عرضو. اوس هم تا ته د تورې ډلې لاس کاسه پیاوړي وسلوال درځي. هغوی پوهېږي چې څه باید وکړي. امر او قمنده ستا ده، دا کار ختم کړه. زه له دې کار نه ډېر خوند اخلم ښاغلیه. دا کار ترسره کوم. ورځ په خیر. که ستاسو کسان کومه شیطاني ونه کړي، یو تر ویښته ته به مو هم زیان ونه رسېږي او له دې ځای نه به روغ رمټ ووځئ. زموږ کسان شیطاني نه کوي ارزو. شیطانت خو ستاسې کار دی، ستاسې. په خیر راغلی ملګرو. خیر اوسې اغلی. نن له تاسو سره یو لوی کار لرم. امر وکئ. تر اوسه لا وخته دی. نجیب امره دا ملګری تیار دی چې ستاسو د امنیت لپاره خپل ژوند نه تیر شي. که څنګه فواده؟ البته مېرمن ارزو، د امیر صاحب امنیت زموږ لپاره له هر څه نه ډېر ارزښت لري. هو همداسې کوو. ښاغلی راغی پاڅېږئ. کښېنئ سمه ده. ښه قیامې نیکه، په بې صبرۍ په تمه یم چې څه ډول نمایش ښکاره کوې. که اجازه مو وي یوه لنډه وینا لرم ښاغلیه. تا ته غوږ یم. ښاغلیه لکه څنګه چې تاسو تېره ورځ وویل، راتلونکې ټاکنې زموږ د 200 کلونو د قدرت لپاره د بقا او فنع دوره ده. په دې 200 کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې موږ ړنګ کړي او له منځه مو ویسي، خو موږ پرته له کمزورۍ بېرته ودرېدو. هغه څه ډول بریا ده موږ ته یې هم ووایه ښاغلی قیامې نیکه.
ښاغلو زموږ د کودتا په تاریخ کې 3 مهم پړاوونه بریالي شول. لومړی مو هغه سلطان عزیز لرې که، دوهم یې دا چې خلافت مو ړنګ که، او درېیم دا دی نن ناست یو او ټول یو ځای لمانځو، او دا هم زموږ بریالۍ کودتا ده. دومره ستونزو سره مخ یو، اوس یې وخت دی چې د تېرو کودتاو په اړه وغږېږې. مینې کایه ها داسې مه وایه ښاغلیه، د مې 28مه مې په یاد کړه چې په دې سختو ورځو کې موږ ته روحیه او ملاتړ وکړي ښاغلیه. د دې لپاره چې هیر نه کړو په تېر تاریخ کې څومره بریالي وو، نو د دې لپاره مې دا هر څه وکړل چې موږ وکولی شو. پاچاهان او ولسمشران تر دا راپورته کوم ملګرو او تل خپله هیله باید تازه وساتو ملګرو. ډېر ښه تکتیک دی کایامې نیکه. شخصا زما خو ډېر زیات خوښ شو. په حقه یې مینک جانه، اوس فکر کوم موږ ته یې انځورونه هم ښکاره کوي. هو ښاغلیه. زما درنو میلمنو او ګرانو خوږو ملګرو، د نړۍ تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د مې میاشتې 28مې نیټې 1960 کال د کودتا یو 50 کال دی. نو زه هم غواړم چې په دې ارزښتناکه ورځ کې تاسو ته سلامونه وکړم. یو ځل بیا مې د مې 28مې ورځې تاریخ نن تکراریږي ملګرو. زه هغه وخت کې د زده کوونکو یو رهبر وم، او له نږدې مې د هغو ځوانانو افسرانو په زړه کې د هغې ورځې جوش ولیده کله چې هغه اور پوهنتونونو او سرکونو ته راووت. نو د مې په 28مې مو د مسلمانانو رهبرانو قدرت په ځمکه راوغورځاوه ملګرو، او ړنګ مو که. نو اوس ولې نشو کولی هغه بریا ترلاسه کړو؟ نور نو هغه شرایط نشته ښاغلیه. اړتیا نشته چې ورخطا شو درنو ملګرو. د 1960 کال کودتا ته مو په 1950 کال کې تیاری ونیوه. د دې کار د بریا لپاره مو پوره 6 کاله کار وکړ. هغه وخت هم لکه د نن په څېر د دې هېواد مسلمان رهبران په زندان کې پراته ول. خو هغوی په زندان کې هم د واکمنۍ خوبونه لیدل زما مینې که، او وروسته موږ بریالي شو چې مسلمانان ورته په دار وځړوو. مسلمان ولسمشر، مسلمان صدر اعظم، د دولت مسلمان غړی او مسلمان نظامی افسرانو داسې له صحنې نه ورک کړل چې بیا یې هېچا نوم په خوله وانخیسته. مسلمان ولسمشر او 2 وزیران مو ورته اعدام کړل او له تاریخ نه مو پاک کړل. کومو خلکو چې د هغوی په اعدام غږ پورته کړ، هغه مو داسې خپلو کورونو ته ولېږل چې په تن کې اسانه وه. اوس هم همداسې یو تاریخي پړاو کې یو ملګرو، یا به بریالي کېږو، هرومرو بریالي کېږو. وګورئ کومه صحنه چې تاسې ګورئ، د دې بیرته تکرارول زموږ مسؤلیت دی ملګرو. چمتو یئ؟ تیار یئ چې یو ځل بیا لومړۍ درجه کاسدار ته وخېژوو ملګرو؟ دا خوندوره ورځ بیا تکراروو. بېشکه بېشکه. ګورئ زما زړورو ملګرو، کوم انځور چې ګورئ زموږ لپاره تر ټولو لوی جوړ شوی صنعتي اثر دی. هغه انځور چې یو ولسمشر مو ورته په دار وځړاوه، دوستانو ته مو جرأت ورکوي او دښمنانو کې مو ډار خپروي ملګرو. که د ښار ټوله برېښنا هم راکوي ما نشئ غږولی زما زمریه. ما ته وګوره رزیله، ښاغلي مسار ته دعا وکړه کنه ژوندی به نه وي. کفا هله نو مشر ته دې غوږ شه، ما پرېږده نو. که نن ونه شو سبا ته، البته چې زما یې پیکاسه. نور نو ډېره ناوخته شوې ده کفا، نن به دا کار هم دلته ختمیږي. بله زه یم ښاغلی مسخره آرزو. دلته یو څو کسان دي چې ستاسو پام اړولی شي. اوس بلې خوا ته مه ګورئ، دا ځای ننداره کوئ.
لکه څنګه چې وینئ هیله کوم مرسته وکړئ. مرسته وکړه کیفه وروره. د ماشومانو په لاسونو کې بمونه دي او د امر نجیب سر ته وسله نیول شوې ده. زه ټوکې نه کوم. که زما خبره ونه منئ درې وړه وژنم. خیر دی مونږ وژغورئ. پام کوه چې زما لاس سره نشي ارزو. ټوټې ټوټې کوم دې رزیلې په سپیانو دې خورم کم عقلې. هغه ماشومان خوشې که. لومړی مې خبره ومنه عاقفه. پیکاس راته راواله. پوره 30 دقیقې وخت لرې. سمه ده موږ پیکاس درولو. ته موږ ته دا ووایه چې څه وکړو. آفرین. اوس تاسې ماته ښه غوږ شئ. عاقف او ممدوح به پیکاس د عمرلې سیمې ته نږدې ودانۍ ته راولي. یوازې هغوی دواړه دې راشي. که شاوخوا مې نور کسان ولیدل هیڅ رحم نه کوم. نجیب او اولادونه یې وژنم. پوه شوم یوازې به عاقف او ممدو درځي. که نه ماشومان وژل کېږي. فکر کوم هر څه بدل شول عاقفه. ډېر مو خوشحالېږه پیکاسه. یوازې د 2 ورځې اجل وځنډېده. څه وکړو ښاغلی مسره؟ غوسه مو قابو کوئ ملګرو. په ځانګړې توګه ته عاقفه په خپل سر هېڅ کوم کار ونه کوې. وګوره چې نجیب او اولادونه یې څه حالت کې دي. که څنګه ممدو جانه؟ تاسو په حق یې ښاغلی مسره. کوم کار چې کوئ ټوکې نه دي عاقفه. پایله یې مرګ ده. کیدای شي د ماشومانو د مرګ لامل شي. خدای مکه که بیا د یو ملګری ستا له امله مړ شي عاقفه زویه نو څنګه له دې غم سره ژوند کولی شي؟ هله نو زمریه مشر ته دې ځواب ورکړه که نه؟ سر دې درنه پرې کوم رزیله. خوله دې بنده که. خدای دې سمه خوځوه پیکاسه. که نه زه پوهېږم چې څنګه دې لارې ته راولم. تاسو دواړه ما سره ژمنه وکئ. غوسه به مو قابو کوئ. احساسات به مو ساتئ. یوازې په دې ډول اجازه درکوم چې لاړ شئ. ژمنه کوم. د هغو ماشومانو د مړینې لامل خو پرېږده. ان نه غواړم چې یو تاریخ ته هم زیان ورسیږي ښاغلیه. که اړتیا شوه سرنه مې هم تېرېږم. ما له تا نه سر نه دی غوښتی. تا نه غواړم چې هر څه قانون سره سم ترسره کړې. نجیب او اولادونه یې روغ رمټ رابله عاقفه زویه. همدومره. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. زه خو وایم یو ځل بیا هم په دې اړه فکر وکړئ چې عاقف باید ونه لېږئ. تا ته یې څه راځله؟ نه هغه ستاسو د ښېګڼې لپاره مې ویل. عاقف ښکاره ده چې خبرو ته سم غوږ نه نیسي ځکه مې وویل. رزیله زه به اوس تا سره. ارامه اوسه. وګورئ ومه لیدل یوه شېبه هم ارامه نه کیني. یو سرزوری انسان دی. خپل پلار او خپله مېرمنه یې د همدې سرزورۍ له امله له لاسه ورکړه. ان دا عاقف څه دی؟ ټول اور ته غورځوي خو خپله یو غړپ ګرمه شوروا هم نڅکي چې خوله یې سوځوي. رزیله زه به تا سره ګورم. خوشې مې که ممدوحه. خوشې مې که. خبرو ته یې غوږ مه نیسه. یوه ورځ به د ځواب ورکولو وخت هم راشي. زما درنو ملګرو د مې 28مې نېټې د تاریخ تکرارول راتلونکو ټاکنو سره په مستقیم ډول تړاو لري ملګرو. وروسته به د مې 28مې نېټه یاد او جشن په ډول لمانځل کیږي ملګرو. یا به هم د کودتا په تاریخ کې ګورئ له بعده مرغه د یوې تورې ورځې په نوم نومول کیږي. هو باید د مې په 28مه رسمي جشن ولمانځل شي. هغه ورځ د رخصتي وشي او په هېواد کې د ښه شانداره جشن ولمانځل شي. هو ملګرو زموږ د دې ټولو غوښتنو لپاره د ټاکنو پسرلی موږ ته ډېر مهم دی ملګرو. دا خو یو ډېر ښه پلان دی مې نیکایا. مبارکي درته وایم. مننه کوم ښاغلیه. دا نوم دې څنګه فکر ته راغی؟ د عربو د پسرلي له نوم نه مې الهام اخیستی ښاغلیه. راتلونکې ټاکنې مې د پسرلي په نوم ونومولې خو د دې لپاره چې دا ټاکنې د پسرلي په نوم ونومو ځینې کارونه باید وشي. هغه څه ډول کارونه دي ښاغلی مې نیکه؟ د ترهګریزو بریدونو په ډېرولو سره خلک ډارول، د کردانو په سیمه کې د ټاکنو مخه نیسي تر څو چې
دا ټاکنه هیڅ تر سره نشي ملګرو. کله چې په شمال شرقي سیمو کې ټاکنې تر سره نشي، په دې معنا چې دا ټاکنې مشروعیت نه لري. ډېر ښه دوام ورکړه. هو، فرض وکړئ چې ټاکنې مو وبایللې، د ټاکنو پسرلی پای ته نه رسیږي. نوي بریدونه به مو داسې وي. وروسته له ټاکنو نه به ترک ملتپاله ډلې پارلمان نه استعفا ورکوي. له دې سره نشي کولی چې یو ځل بیا ملتپاله ډلې مجلس ته ننباسي. له دې سره به په پارلمان کې 2 ګوندونه پاتې شي. هغوی به دا وایي چې موږ له ټول هېواد نه استازیتوب نشو کولی ملګرو. بیا هم بریالی ګوند نشي کولی چې اساسي قانون بدل کړي. زموږ تر ټولو لویه موخه همدا ده. هسې نه کوم خلک چې دا ځل پارلمان ته لیږو په هر ځل به د نوي اساسي قانون مخالفت کوي او مخنیوی به یې کوي. آفرین مینیکا آفرین. ژوندی اوسئ. د دې لپاره چې راتلونکې ټاکنې هم د مې د 28 نیټې د کودتا په څېر بریالی کو او تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار کو. تاسو ټولو نه لوړه حوصله غواړم ملګرو، او ډېر پام کوئ چې غواړم ووایم ځکه مو هغه ولسمشر په دار وځړاوه. همدلته مې خبرو ته د پای ټکی ږدم. بېشکه رضایا مینیکا، آفرین بېشکه. ژوندي اوسئ. مننه کوم. بیا به په ژوند کې هم دلته رانشم. هسې هم دلته ژوندي کسان نه راځي. دا څه ډول خبره ده؟ هیڅ میلمه پالنه نه کوئ، نه کوم چای شته نه هم قهوه. برېښنا خو مو درکړه پیکاسا. په دې سړه هوا کې دې زړه ګرم شو، خوشحاله نه یې که څنګه؟ ډېرې بدې ورځې مې تېرې کړي عاکفه. کوم څه ته چې ته شکنجه وایې، موږ یو وخت ورسره لوبې کولې. خبرې مه کوه، موټر ته پورته شه. حالا اته ګوره عاکفه، هیله کوم کوم لیوانتوب ونه کړې. څنګه چې اړتیا ده تبادله هماغسې وکړه. نجیب او د هغه اولادونه پرته له کوم زیان نه دلته در سره رابه. سمه ده ښاغلي، امر پر ځای کېږي. هله نو خدای مو مال شه. هله چې زه مړ شم ارزو. دعا وکړه چې ما ښخ کړي. که ژوندی پاتې شوم تا دې له ژوند نه پښیمانه کوم. قسم کوم چې پښیمانه کوم دې چې ولې پیدا شوې. زه هم په دې پوهېږم نجیبه. غواړم تا زر تر زره ښخ کړم. اندېښنه مه کوه، مهرباني وکړه. پورته شه. ملګرو مونږ هم ورپسې ورځو. هله زر کوئ. ښاغلیه که ستاسو اجازه وي، اوس د سازمان له استازو نه پوښتنه کوم. د ټاکنو د پسرلي لپاره خو مو زما پلان د شرقي سیمو لپاره واورېده. تاسې په دې پلان کې کوم نظر لرئ او که نه؟ ښاغلیه، زموږ بریدونه د سیاست په برخه کې تر یو ځایه کار کوي. د خلکو په منځ کې د حاکم ګوند په اړه مثبت نظرونه په ډېرېدو دي. د دې لپاره چې د سازمان استازي موږ مجلس ته ننباسو ښاغلیه، باید ډېر ښه پلانونه ورته ونیسو ښاغلی مینیکه. څه ډول پلانونه؟ مثلا موږ جعلي رایپاڼې جوړې کړي دي. د سازمان ټولو استازو ته مو جعلي رایې تیارې کړي دي ښاغلیه. د ټاکنو په ورځ خلکو ته هغه رایپاڼې ویشو، ورته وایو چې باید یوازې همدغه رای وکاروي او بس. ښه ده، خو تاسې څنګه ډاډه یئ چې د ټاکنو په ورځ به خلک ستاسې جوړې کړي رای صندوق ته اچوي ښاغلیه؟ ښاغلی مینیکه، دولت چې خلکو ته کومې رښتینې رایپاڼې ورکړي دي هغه مو ورنه غوښتي دي. که رښتینې رایپاڼې موږ ته رانه کې پوهېږو چې حاکم ګوند ته یې رای ورکړي دي، البته چې د دې کار سزا به هم ډېره بده وي. هغوی ته څه ډول سزا ورکوئ؟ کومه محکمه چې دایره وو که اړتیا شوه د مرګ سزا هم ورکوو ښاغلیه. همدا ځواب ما غوښته. آفرین آفرین، بېشکه. وبخئ ښاغلیه،
ستاسو په مخ کې ما ملګری ستایل دا زما کار نه دی. نن مې ته وبخلې زما مې نیک جانه ومې بخلې. ژوندی اوسې ښاغلی. راغلی چې تا ته یو بل فرصت هم درکو. د څه شي فرصت ها؟ رازیلانو چیرته نشي تللی رازیلانو